قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ حل کړی کوم. کرنیزې چارې د هیواد د ملي اقتصاد د پرمختګ له بنسټونو څخه دي او د خلکو له دسترخوان سره مستقیمې اړیکې لري. تیر کال په چین کې د کرنې تولیدي چارې د ثابت پرمختګ په حال کې وي او بازار ته د غلو دانو، سبزیو او واښو په شمول د ژوند لومړني توکي په منظمه او ثابته توګه برابر شوي وو چې د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د باکیفیته پرمختګ لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات درته وړاندې کړم. چین په تیر 2015 کال کې د 50 میلیارډو کیلوګرامو په اندازې د غلو دانو د تولیدي توان د لوړتیا د فعالیت نوی پلو ترسره کړ چې په همدې کال کې یې د غلو دانو عمومي تولیدي اندازه د وچکالیو، سیلابونو او افراطي اقلیمونو له منفي اغیزو سره 214 میلیارډو او 900 میلیونو کیلوګرامو ته رسیدلی او د زیاتوالي اندازه یې 8 میلیارډ او 400 میلیونه کیلوګرامه ښودل شوی ده. د چین دغه شمیرې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. په همدې مناسبت په تیرو 2 کلونو کې په دغه هیواد کې د غلو دانو عمومي تولیدي اندازه له 200 میلیارډو کیلوګرامو څخه پورته وه. د ګراز په همدې کال کې په چین کې د سویابینو د کښت مساحت هم پراخ شوی او تولیدي اندازه یې 10 میلیونه 9 او 10 زره ټنه ښودل شوي چې دا اندازه په تیرو مسلسلو 4 کلونو کې له 10 میلیونو ټنو نه پورته وه. د چین د ملي احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2015 کال کې د دغه هیواد د کورنیو حیواناتو د واښو تولیدي اندازه 100 میلیونه 7 او 10 ټنو ته رسیدلی ده چې دغه شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 4.2 زیاتوالی ښیي. پرسیره پر دې په تیر 2015 کال کې د چین حکومت په هیواد کې د څه باندې 15 میلیونه 2 او 26 زرو جریبو په پراخوالي کروندې په لوړ معیار تعدیل او آبادي کړي چې په رانه کې یې اوس په دغه هیواد کې د لوړ معیار لرونکو کروندو عمومي مساحت له 340 میلیونو جریبو څخه پورته دی او په عین وخت کې یې د زیراکو کرنیزو چارو زنځیر هم غځېدلی دی. په چین کې د کرنیزو درنونو شمېر له 3 لکو څخه زیات دی چې هر کال په کابو 150 میلیونو جریبو کروندو کې کارول کیږي. د کرنیزو چارو د باکیفیته پرمختګ ترڅنګ په چین کې د زراعتي او فرعي خوړو د پروسس د هغو تصدیو د تولیدي اندازې د زیاتوالي اندول 5.6 سلنې ته رسیدلی چې کلنۍ ګټې یې له 10 میلیونو یونو څخه زیاتې دي. د ګراز د چین په کليوالو سیمو کې آنلاین سوداګري او سیلانیزې چارې هم د چټک پرمختګ په حال کې دي او د کليوالو او بزګرانو د ګټو د زیاتوالي سبب ګرځېدلی دي. د چین د ملي احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2015 کال کې په کلیوالو سیمو کې په هر سر د هغو عایداتو منځنۍ اندازه 4,450 یونو ته رسیدلی چې په مصرف کې لګېدلی شي او د زیاتوالي اندول یې د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله 6 سلنه ښودل شوی ده. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.